تازه خبر طالبان وای مهم ولایتونه لکه کندهار، ستر ولایت هلمند، تاریخي ولایت هرات او ویاړلی ولایت بادغیس ولایتونه مو هم فتح کړل. طالبانو د یوې اعلامیې له مخې د هیواد د مهمو ولایتونو د نیولو ادعا کړې ده او ویلي دي چې مهم ولایت کندهار، ستر ولایت هلمند او هرات او بادغیس ولایتونه مو فتح کړل. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي د اسلامي امارت لخوا د هغو پراخو او پریکنده عملیاتو په ترڅ کې چې د هیواد په لر او بر کې د الله تعالی جل جلاله په نصرت او د خپل زورېدلي خو میړني ملت په ملاتړ پیل کړي دي. له تېرې شپې راهیسې مهم ولایت کندهار، ستر ولایت هلمند، هرات او ویاړلی ولایت بادغیس په ټولنیزه توګه فتح شول. هغه زیاته کړې چې په دې سره د ټولو هغو ولایتونو شمیر 14 ته ورسید چې د اسد د میاشتې له 15 تاریخ څخه تر نن 23 تاریخه پورې د اسلامي امارت لخوا بشپړه فتح او د دښمن له شتون څخه پاک شول. هغه د غراز په پاتې ولایتونو کې په پرتو ځواکونو هم غږ کړی چې بې ځایه مقاومت دې نه کوي، ژوند دې په خطر کې نه اچوي، د هغوی له لوري ورته غېږه پرانیستې ده او اسلامي نظام ته دې زمینه برابره کړي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګوټ کې جګړو زور اخیستی او د هیواد ډیرو سیمې د طالبانو لاسته لویدلې دي. په ورته وخت کې امریکایي او برتانوي ځواکونو هم د بیرته راتګ اعلان کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.